کم انګور دغه کړي دا بیا تور انګور دي ماشاءالله هر شی مې کې کرلی دی دا درخته نه ده دا نه قسمه میوې کوي دا یوه درخت دغه شفتالو دي ګور شپله حاجي جوړ په خیر جوړ په خیر سړی مشر وای عمرې ته روان یې جوړ په خیر بل لاس الله دې وکړي السلام علیکم دا د برشور سیمه ده چې باغ ورته ویل کیږي د سهار راسې اکا سره راغلی یم خو له اوسه د هغه باغ نه دی راباندې لیدلی چې دا اخیستی دی دی د محمد نسیم پلارجان سره په خبرو چې نسیم په غره کې جوړ شوی خپل باغچه باندې وګرځولم دلته دی سیب انګور او نور فصلونه کرلي وو په دې غرو کې ګرځېدل بیا یو جلا خوند لري یو سکون یو تازوالی چې د زړه تل ته رسي دلته محمد نسیم دا ډیر رقم انګور دغه کړي دا بیا تور انګور دي اشه دلته د اوبو کم نظام دی اوبه څنګه دغه کوي شمسي باندې ښه څو فوټه باندې راخیز موږ ګوره برمه نه څلوېښت ګزه نه څلوېښت ګزه و خالي نه ښه ګز زموږ د ځای اوبه نږدې دي سی شمسیه یې نه ولې څنګه دغه کوي بیا انجن وکړ د لیمو په هغه باندې د کاریز ایښي اوبو له راځي کاریز مخامخ هغه اوس پخوا و اوس نسته باید اوس شمسي څه کار اخلي ښه نو دلته څنګه د زمیندارۍ واره کوي بس موږ نو هغه ته مځکې نه څه لکه د پښینګه خو ګله په کلنګ به بیلچه جوړ شي شینکیان ښه دا سیلاب یا اوبه شي چې راځي دا خو به تاوان نه ورته کوي ګس هغه 3-4 کاله مخکې سیلاب راغلی په هغې کښې درخت تاوان نه فصل ختم کړي دا درخت یې تاوان نه دی کړی ښه غنم شی کرئ هغه بیا چیرې کرئ ښه ماشاءالله دا ورته وګورئ ګره داسې تور انګور دي او دا دوی وایي ته سپرې شی نه ورکوئ دغه ساده ماشاءالله دا وګورئ ډېر ډک دی ماشاءالله باغستي د ډېر ډک دی یار داسې انګور ما نه و لیدلي د مخه تا په زندگی هم نه لیدل ته فراوین دا تاک آیا دی د انګورو دغه او ماشاءالله یاره په ځوان مې نه دی لیدلی هشه دا داسې ډېر پخوانی معلومېږي داسې څو کلو د بوی ده دا د سپېژیر هم نه پیدا کېږي تر 1.5 کاله اوښتی دی دغه د انګورو دا تاک 1.5 کاله څه اوښتی دی د سپېژیر هم نه پیدا انګور به ډېر کیا و تی بیا ورخیزی څنګه دیلنو شپ آی دغه دود هم کللی دا څومره غلی ګوره د بالا انګور پاتې دا کښته کنه انسانان دغه تیسه خواري غواړي یوه خواري نه غواړي بدل غي ولاړ دی وبیش نه ورک زی ولاړ دی ښه دا درته ولاړ دی لکه دا توت څه دی ښه خواري بس خواري دا چې دا شکوای خوره ماشاءالله داغه وای زموږ د نیکهګانو وای نه پیاد کېږي چې دا تاک د څه ټیم د دی عمر یې نه دی ور معلومات په دې کې دا د انګور دومره ډېر دی دا وګورئ دا درخته نه ده دا نه قسمه میوې کوي دا یوه درخته څه وایه چشکي 15 قسمه جردالو کوي یو سنتروزه یو بلکامبر یو پلم یو شفتالو اوس خو شی نسته کې اوس پلم د علي پکښې دی اتوستو دا شفتالو دی ګور شپلم او شفتالو الچیم کوي بلکامبر دا 15 شان سره قسم دی کې دا بیا څنګه راځي هغه سره ها خپل دي دغه کړی دی دا پلم دی او ای جردالو هم دی کې ای څنګه خپل رایلس پخې دي نو دا لم یو شی مازی ویل دی هغه نور شان پخسی وی دي دا تا خپل دغه کړی دی والا زنده باد محمد نسیم دا په دې سخت او خړ پړ غرو کې ډیره زیاته خواري کښلې وه دلته هر رنګه میوه کرلې وله او د رښتیا هم د غرو خلک ډیر محنتیان دي په دې باغو کې چې ګرځېدلم نو اکا مې غږ وکړ چې بس بالا ناوخته سو راځه ځو